امریکا افغانستان کې د ویتنام په څیر له ماتې سره مخ شوه. په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو لړۍ روانه ده، یو پی ای خبري اژانس وایي چې امریکا افغانستان کې ماته خوړلې او د ویتنام په برخلیک اخته شوې ده. یا د رسنۍ د خپل مطلب په دوام ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره تر ټولو ښه ستراتیژي ټاکلې وای، خو داسې ونه شول، بلکې امریکا د شاتګ لاره انتخاب کړه او د طالبانو پر وړاندې په جګړه کې رسما ماته ومنله. یو پی ای خبري اژانس افغان جګړه د ویتنام له جګړې سره پرتله کړې او زیاته کړې ده چې امریکا په افغانستان کې هم د ویتنام په برخلیک اخته او ماته یې وخوړه. باید وویل شي چې امریکا په افغانستان کې له 2 لسیزې پوځي حضور وروسته اړ شوه چې خپل حضور پای ته ورسوي او د سپټمبر میاشتې تر 11 نیټې خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي.